تر ځان په عمر شل کاله وړتا ناسته وه وړتا ناسته وه د تیر انقلاب کونډه ولې ورته ناسته وه لورته ناسته وه تر ځان په عمر شل کاله وړتا ناسته وه وړتا ناسته وه هم ناسته وه پر بنو هم زړتا ناسته وه هم ناسته وه پر بنو هم وړتا ناسته وه خدا چې پښتانه وه پښتانه تا ناسته وه پښتنه تا ناسته وه د تیر انقلاب کونډه ولې ورته ناسته وه لورته ناسته وه علي خیل صاحب دا باید واوره د کلي ناروغانې نارینه ډاکټر کتلی د کلي ناروغانې نارینه ډاکټر کتلی ډاکټره یوه دوا تنارته ناسته وه تنارته ناسته وه ډاکټره یوه دوا تنارته ناسته وه تنارته ناسته وه د تیر انقلاب ګونډه ولې ورته ناسته وه لورته ناسته وه منم د غارب لور ته خدای حسن ورکړی منم د غارب لور ته خدای حسن ورکړی خدا دا چې بدبخته وړنده تا ناسته وه ړنده تا ناسته وه د تیر انقلاب کونډه ولې ورته ناسته وه لورته ناسته وه تر ځان په عمر شل کاله وړته ناسته وه وړته ناسته وه د مینې په ګناه کایس په تختې د دار ولاړو او د مینې په ګناه کایس په تختې د دار ولاړو په ما چې څوک مین وي دا ټکی چې ځي واچوي پرېږده چډي چډي چې وینې له زړګي واچوي ولې انسان د انسان زړه له انسانیته تور کړي ولې سړی د بل سړي لار کې ازغي واچوي څنګه یې بل ته در نه ورکړه ما څه مړ خو نه وې مور ته دې وایه چې لاسو ته دې بنګړې واچوي یو خوا داسې چې له یو لاس څخه ټک نه خطو بلکه د لاس وګرېوانه ته بېوسې واچوي بنګاسې څه دي چې به ما خانه خراب کړي الا خوله وچه کړي او سترګو ته سرخي واچوي د ژوند په کوم څلې وقاره سړی چغې وکړې د ژوند په کوم پر هر ملهم کې دی پټي واچوي د مینې په ګناه کایس پر تختې د دار ولاړو څه د مینې په ګناه کایس پر تختې د دار ولاړو لا اله الا الله له دیوالتا ناستوا دیوالتا ناستوا د تیر انقلاب کونډه ولورتا ناستوا لورتا ناستوا وتر ځان په عمر شل کال وړتا ناستوا
وړتا ناستما ډېره مینه مننه چې ومو ورېدم خاصه مننه د متون د ځوانانو قربان شو